په دغه ویډیو کې درته یوه کیسه کوم د کافر او مسلمان چې دغه کیسه د الله تعالی په شتون او د الله تعالی په موجودیت باندې دلالت کوي. یوه ورځ یو غیر مسلم یعنی یو کافر د مسلمان څخه پوښتنه وکړله که چیرته الله تعالی موجود دی، که چیرته الله تعالی شته دی، نو موږ ولې هغه لیدلی نه شو؟ کیدای شي چې تاسو د دغې پوښتنې جواب ونه لرئ، خو د کوم مسلمان څخه چې پوښتنه کړې وه دا ډېر هوښیار و. نو آیا تاسو پوهیږئ چې مسلمان کافر ته څه جواب ورکړه؟ دې مسلمان دې کافر ته وویل چې ته فقط د 3 ثانیو لپاره لمر ته وګوره. نو غیر مسلم کافر ورته وویل چې زه د 3 ثانیو لپاره لمر ته نشم لیدلی، ځکه د لمر رڼا ډېره تیزه ده او زما سترګې نشي زغملی. نو مسلمان راغبرګه کړه او کافر ته په جواب کې وویل چې ته د 3 ثانیو لپاره دغې لمر ته نشي لیدلی چې دغه لمر او دغه ټول کائنات هغه الله تعالی پیدا کړي. نو ته به هغې ته څه وګوري چې هغه دومره ښکلی دی، د هغې دومره نور دی، دومره رڼا ده، که چیرته هغه خپل ځان انسانانو ته، دغې ځمکې ته، دغې ټولو کائناتو ته فقط 0.01% هم ځان ښکاره کړي، نو ټول کائنات او ځمکه او ټول انسانان به له منځه لاړ شي. نو دا د الله تعالی مهرباني ده چې موږ ته ځان نه ښیي. که چیرته یې ځان وښود نو ټوله ځمکه به له منځه لاړه شي. نو آیا تاسو د موسی علیه السلام واقعا نه ده اورېدلې چې کله موسی علیه السلام د الله تعالی څخه د هغه د لیدلو د دیدن تقاضا غوښتنه وکړله، نو الله تعالی بیا د کوه طور غر ته وغوښته، فقط الله تعالی خپل نور رڼا یې ورته وښودله چې الله تعالی نور او رڼا دومره تیزه وه چې هغه غر یې وسېزه. تاسو یې په دغه ویډیو کې لیدلی شئ. دا هغه غر دی چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره پکې ملاقات کړی. تاسو لیدلی شئ دغه غر توره اوښتی دی، یعنې سوځېدلی دی او د نورو غرونو څخه مختلف دی. نو موږ باید یو عقلي دلیل له ځانه سره ولرو. موږ سره خو کافر نقلي دلیلونه نه مني، لکه د قرآن څخه دلیل وي، د الله تعالی د موجودیت یا د حدیث څخه. نو موږ باید د خپل ذهن څخه داسې عقلي دلیل پیش کړو لکه دغه. نو موږ سره بیا یو کافر او غیر مسلم قناعت کوي. نو موږ ټول مسلمانان باید علم وکړو، خپل ځان سره باید داسې دلیل ولرو چې یو بل غیر مسلم ته قناعت ورکړو او خپل دین حق ثابت کړو. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانزي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.